قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ناراضي شي. دا یو چند مباحث تیر کړل سو الله تعالی مونږ ته ویلو چې تاسو مور پلار او زما عبادت کوئ، بیا مور پلار سره احسان کوئ، بیا د اقارب مسله الله ذکر کړي او بذل قربا، بیا د یتیمانو مسله الله ذکر کړي او بیا د فقراو او بل د گاونډي مسله او دیوغي تفصیلان د گاونډي حقوق او ټول تیر کړل سو. و صلا و ابن السبيل تاسو احسان کوئ دی ابن السبيل سره او ان شاء الله معلوم به شپږ درسم آیات ته خادي سوره النساء پنځم سپاره شپږ درسم آیات ان شاء الله ټول ته معلومي دومره وخت خو نه درغلي. خو بهر حال ابن السبيل الله مونږ ته وایي تاسو احسان کوئ زوی دی لارې سره، ترجمه ظاهري خدا سي زوی دی لارې دین څوک مراد ابن السبيل نو بعضې مسافر سره تاسو احسان کوئ. یو سړی دی یوې ولایت نه بل ولایت ته راځي نو مونږ ته الله وویلې وی چې تاسو ته یو مسافر سړی دی یوې ولایت نه بل ولایت ته درغی نو تاسو ورسره احسان کوئ. نو دې احسان دی مسافر سره څه شی ده؟ که شپې ځای نه و شپې ځای وله ورکوي او که بیا دومره کرایه نه و ورسره تاسو کرایه وله ورکوي چې منزل مقصود ته ورسیږي. دریم نمبر کې مسافر راغی په دې بازار کې بلد نه ده تاسو لاره ورته وکړئ، راهنمایي ورته وکړئ. دا په ټول په احادیثو کې شته. دا د مسافر سره احسان ده چې لاره ورته وکړئ، ځای ورته وکړئ. که خپله ځای نشي ورکولی، ډوډۍ نشي ورکولی، د ډوډۍ ځای خو ورته وکړئ چې دغلته هوټل ده او دغلته شپه تېرېږي. بس دا د مسافر حق ده په مسلمانانو باندې چې سفر کوي. نو الله وایي تاسو احسان وکړئ د ابن سبیل سره. بعضی وی مفسرین حضرات وی چې ابن سبیل نه مراد ملمه ده. الله تبارک وتعالی وی تاسو احسان کوئ ابن سبیل د لارې زوی سره، یعنی د ملمه سره تاسو احسان کوئ. او زمونږ بحث هم په همدغه ملمه کې و چې پاتې و، بحث په ملمه کې پاتې شوی. ضاف یضیف ضیافت دا لغت عربي کې میلان ته وایي او ملمه ته ځکه ضیف وایي چې دا هم مایل کېږي نازل کېږي په یو چا خو ورځي که نه یو کور ته ورځي. د ملمه تعریف هم دا ده هو النازل على اهل البيت للاکرام والاحسان. یو کور ته ورځي چې زما عزت وکړي او ما سره احسان وکړي وای ملمه دغه ته. ملمه کې څلور مسلې دي. اول دا ده چې دا ضیافت د مېلمستیا حکم چې دا سنت ته فرض ده واجب ده. دویم نمبر کې موظف چې موږ ورته کوربه وایو، کوربه به څنګه انداز او اخلاق او عادات کوي د مېلمه سره. دویم نمبر کې دا مېلمه به څنګه عادات کوي د موظف سره، د صاحب بیت د کوربه سره به دا مېلمه کوم اخلاق او عادات کوي او څومره وخت به وسیږي دا مېلمه د مېلمستیا پښتو کې څومره ورځې ده چې دا مېلمه ووسېدلی سي په دې کور کې. بس دا څلور خبرې دي. اول حکم د ضیف یعنی مېلمستیا دا سنت ده او که فرض ده او که واجب نه، دا سنت ده او سنت ابراهیمی ده. د ابراهیم علیه السلام نه دا رواج او دا سنتیت د مېلمستیا دا د ابراهیم علیه السلام سنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې عمل کړی ده قولا فعلا. رسول الله خپل مېلمستیا کړې ده، مېلمانه راوسی دي مېلمستیا یې کړې ده
او رسول الله ترغیب امت ته ورکړی ده په مېلمستیا باندې، نو دا سنت ده. اگر که بعضې نه حکم لکه حنابله یا غیر مقلدین وایي چې حکم د وجوب لري، مېلمستیا په خپله باندې واجب ده، هلته کې امر راغلی ده حدیث کې امر لپاره د وجوب ګڼي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم الضیف. کوم سړی چې په الله او په رسول الله باندې ایمان لري نو دا به د میلمه عزت کوي. نو که د امر لپاره د استحباب کې نو سنت شو، که امر لپاره د وجوب کې د میلمستیا بیا دا واجب ده او فرض ده په مسلمانانو باندې به قدر وسع په هر مسلمان باندې د میلمه تکریم او تعظیم بیا واجب راځي. خو لیکن زموږ استادو د جمهور اهل سنت والجماعت دا چې دا سنت ده، میلمستیا په خپله باندې سنت ده. دویم نمبر خبره ده د میلمستیا خو سنت شوله، دا موزیک ته چې کله میلمه ورغی، ما خبره په دې ځای کې لکه غالب رسولې وه چې بغیر د اجازت نه به نه داخلېږي، د موزیک پاتې و چې بغیر د اجازت نه دا ته مې مسله رسولې وه. خو دا چې میلمستیا کوونکی چې صاحب البیت موږ ورته وي کور والا کوربه، دا به څرنګه عادت کوي ورسره. کله چې اجازت میلمه وغوښته ورته راغی نو دا کوربه به ورسره انتهایی مکارم الاخلاق ښه اخلاق کوي. ښه اخلاق د کوربه د میلمه سره څه شی دي؟ یو خو طلاقة الوجه، مخ به یې کولا وي، ټنډه به یې تروشه نه وي، موږ ورته تروش وایو که نه، عبوست وایه عبوست به یې نه وي په ټنډه کې، تروشوالی ورته وایي یا څنګه تعبیر یې کوئ، داسې کیفیت به د خفګان نه تعبیروي، کولاو به وي، که چې ورکوي که نه ورکوي، دا ټنډه خو پرېږده، دا ټنډه خو د کولاو کي. نو چې اول وخت کې میلمه راځي او تا ټنډه دا نیولې ده، که د بعض اشخاصو ته چې ګوري که نه د سړي چې دې ته نه قبض شي، نه یې چېرته نه غوښتي نه یې چېرته نه خوړلي، چې اول ورته وګورې ولا مشکلات پکې یاره دا ځای د اوسېدو ولا کوي. نو طلاقة الوجه. دویم نمبر کې به قولي هغه الفاظ استعمالي میلمه ته چې په عرف عادت کې الفاظ د تکریم او د تعظیم دي، هغه الفاظ به استعمالي. ګوره ما داسې ونه کړله، اوس عرب حیاک الله، اطال الله عمرک، بارک الله، دا وایي، دا خو ما ورته نه دي زده، ما ورته چې کوم عرف عادت کې کوم الفاظ د تکریم او د تعظیم میلمه ته به هغه کاروي، هغه انشاءالله الحمدلله ټول پې بلد یو چې میلمه ته کوم الفاظ په خیر راغلی، ستړی مسې، تکلیف شوی نه، دا زموږ تاسو بیا شکر الحمدلله هم وایي، دا ډېر ښه الفاظ دي او مسجع ښه الفاظ دي، شکر هم پکې ادا شي، میلمه هم پکې خوشحاله شي. د موږ تاسو د عرف عادت د میلمه دپاره دا ښه الفاظ لرو چې ویې کاروو، نو ښه الفاظ به کاروي او ټنډه به کولاو. میلمه چې کله داخلېږي موزیک به یې داخلوي، میلمه به کور ته داخلوي. ما خو آداب د کوربه شروع کړي دي چې کله کور کې کېناو نو چوپ به ډېر نه پاتې کېږي، ښاغلی چې میلمه درته راشي په حجره کې دې کېنولی او ته ورته چوپ پاتې، خو دا دلیل ده په دې خبره چې در پورې تنګ ده چې الله دې غږ پاک کار خو خلاصه، ما وایي تا سره مچه خلاصه خو وځه، نو چوپ به نه پاتې کېږي، غږېږي به ورسره، دا کوربه به غږېږي د میلمه سره، ډېر به ترېنه غایب کېږي هم نه. و چې دی کېنې په حجره کې او بیا ته ترېنه لاړ شي او یو چا ته وظیفه وسپارې چې دا ته چای مای ورته راوباسه، نو هغه خپله بس تاسو خپله په قضاوت پوهېږي چې دا مسله د میلمه حق نه ده، نه به ډېر ترېنه غایب کېږي او نه به ډېر چوپ کېږي. زما په خبرو پوهېږئ، دا ځکه م وایم که خفه کېږي نه، دا موجوده دور ځوانان دا په میلمستیا نه پوهېږي، نه په خبره پوهېږي، بس چې کله ورسي که نه خبرې خو دوی نه دي زده، نو بس دا موبایل راواخلي، هغه موبایل باندې شروع کړي، دواړه سره ناست دي، دا غریب د موبایل نه نه فارغ چې کور کې ورته سره چای مای تیارې کړه، او میلمه یې ورته ویلی نه شي، هغه زړه کې پخېږي چې الله دې تباه و برباد کړه، زه څومره ستړی ستومانه یم، لږ خو لاړ شه، لږ یخې اوبه خو راوړه، لږ چای خو راوړه، همداسې ده که نه ده، دا حق داسې ده، زموږ تاسو دا کار شروع ده اوس. نو دویم ادب مې درته دا وښوده چې میلمه کله کیني په حجره کې نه به ډېر چوپ پاتې کېږي او نه به
غږیږه نه به ډېر غایب کېږي. دریم نمبر کې تاسو واورئ قرآن پاک په دې باندې ګواه ده چې الله دا عجلت تاسو دا تلوار دا وای شیطان نه د تاسو دا ورېدلی وای تلوار کول د شیطان کار دی نس وایي که نه په شپږو مسایلو کې تلوار کول دا مستحب ده او د شیطان کار نه ده. شپږو شیانو کې غږیږي ها دا تلوار کول دا مستحب کار ده سنت کار ده د شیطان نه خو یو ورې نه ده که زوین چې دا د رحمان طرف نه ده یعنی دی باندې الله راضي کېږي. یو په شپږو حقوق کې دا ده چې میلمه درته درغی کور ته فورا چې د عرف عادت څه شی موافق و هغه ورته راوړه. زمونږ ستاسو عرف عادت کې فورا چای ده یا ګرمو لکه د مو تاسو په جوار ملکونو کې شربت کوي دا به فورا دې کې عجلت مستحب ده چې دا به فورا دا تکریم او تعظیم به د میلمه کوي. او داسې نه چې درغلی 10 بجې او ډوډۍ ته انتظار کوي 12 بجې ډوډۍ پرې خوري او چای نه ورکوي دا خو لکه سړیتوب هم وي. نو دا دغې کې تلوار ګوره قرض ادا کولو کې تلوار دا مستحب ده. ښځه بالغه کړلی شي په دې کې ورکول هلک بالغ شي واده ورته کول دا مستحب کار ده. جنازه حاضره کړلی شي فورا جنازه کول مړی دا مستحب کار دی. دا څم کارونه دي په دې کې تلوار مستحب ده. یو د مستحباتو نه دا ده چې میلمه درغی فورا په هغه الفاظو په هغه عادت باندې تکریم تعظیم په تلوار وکړه چې په عرف عادت کې رواج ده. هغه مې ورته واضح کړه چې موږ تاسو په عرف عادت کې چای ورکول دي. څلورم نمبر کې موزیک دا کار چې وکړه دی به په اوله ورځ کې میلمه ته تکریم تعظیم کوي فوق طاقت نه چې د خپل وس نه اخوا وي. مثلا غوښې قدرت لري دی راوړلو خو د پسه قدرت نه لري دی به غوښه ورته راوړي که پسه به ورته لالی. نو که چېرته یو سړی قدرت د پسه نه لري او پسه حلال کړه دی خپل ځان سره ظلم دی او دا خپل اهل و عیال سره ظلم دی چې استاد ته میلمه راغلی د قدرت د غوښې راوړلو د 1 کیلو 2 کیلو او ته لګي پسه حلالۍ الله دې غر کړه نو دا د ظلم ځان سره کې خپل اهل و عیال سره کې دا به نه کوي. دومره به مصرف کوي چې څومره طاقت وي خو ما ته غوږ سي دې مسلې ته. په اوله ورځ یعنی په اوله ورځ او شپه کې به د میلمه عزت د خپل طعام عادي نه فوق کوي. مثلا تا په کور کې عادت دا ده چې هفته تېرېږي نو یا بنډۍ خوري یا دال خیر د میلمه درغې غوښه ورته راوړه. او زموږ الحمدلله موږ تاسو عرف عادت هم په همدې مبني ده. وي چې هسې کوي ده دا میلمه خبرې ځکه تاسو خوند نه درکوي چې کې تاوان ده دغسې ټول تروش هستئ. وي چې هستئ میلمه خبرې ځکه نه زده کوي چې بیا خو میلمه درځي او ملا دې ځکه خدای غر کړي چې د میلمه تعریف تاسو ته کوي. میلمه کې خیر شته ده خو ته ټول یاستئ دا تعلیم یافته طبقه مولا دا میلمانه نه مني ښه او بد ورلګېږي لکه خیر ده لږ تکړه سئ که نه نو تاسو خپل منځ کې تکړه سئ خو چې ملایان دې خیر له کمزوري خو چې تاسو تکړه سئ خو تاسو ماته معلوم یاستئ ښه یعنی د فوق طاقت به د اوله ورځ به تکریم د میلمه د خپل طعام د اهل و عیال نه فوق کوي. هغه باندې به فوق باندې پوه شول یعنې یو سیر غوښه خیر ده ورته راوړه. تا په عرف عادت کې مثلا ترور سره خوري په دغه ورځ باندې بنډۍ ورته پخې کړه دا ساده الفاظ دي که نه دا فوق تکریم به د خپل د اهل بیت نه د طعام فوق طاقت یا هم دا بنډۍ ورته پخې کړه کور کې چکني نه تیارې په دغه ورځ ورته چکني تیاره کړه چې لږ ډېره وخوري همدغه معنا ده که نه. په دویمه ورځ که میلمه پاتې شو که نه هغه خوراک به ورکوي چې کوم ستا کور کې اهل و عیال خوري. که په درېیمه ورځ پاتې شوم هغه خوراک به ورکوي چې اهل و عیال. په اوله ورځ باندې دا تکریم او تعظیم ده دا ډوډۍ ورکول. په دویمه او درېیمه ورځ باندې دا بیا صدقه ده عام ته ورسره چې کوم د اهل و عیال خوري هغه ډوډۍ به میلمه ته دی. انشاءالله زما په الفاظ باندې کوي. درېیمې ورځې نه اخوا به څه کېږي هغه د میلمه حق د هغه بیا درته وایم. کله درېیمې ورځې نه به میلمه خوازي میلمه کې حقوقو کې بېرته درته وایم. کله چې دا سړی وځي میلمه وځي تر کوره پورې به دروازې پورې به ورسره وځي
دا په احادیثو کې راځي دي ډېره ښه فایده د احادیثو نقل کړې ده یو سړی ستا کور کې میلمه ده او ته د دروازې پورې ورته ونه وتلې چې تنګ شوی په حجره کې د خدای پاماني ورسره وکړله زما په لهجه پوهېږئ او دا سړی د تا لویې دروازې نه ووتو ماخوستن وي مثلا ته نه یې ورسره دا ګاونډیان به ګمان ونه کړي چې دا پردی سړی دې کور ته راغلی څوک زما په خبره پوه شو نو کوره پورې ورسره وځه دروازې پورې د موزیک ته وایي کوربه والا سړي ته چې د ګاونډیانو ته پته ولګېږي چې دا په خپل سر نه ده راغلی نه په غلا راغلی ده دا دوی په اجازت باندې یو قدرمن میلمه ده ګوره تر دروازې یې راورسو انشاءالله ورباندې پوه شول دا څومره عجیبه نکته ده کله که ده سره موټر و مخکې حدیثو کې سپرلۍ راغلي دي ده سره رکاب یعنې سپرلۍ وه هغه مهارې ته ورته ونیسه چې دی سپور سي نن سبا موجوده دور کې موټر د دروازه ته ورته خلاصه کړه او داسې نه چې له دروازې لرې کړي که نه او دروازه پسې ورباندې کړي چې خدای دې مخ ورک کړه نو هغه به وایي چې ما دې الله غر کړي چې دلته راغلی یم او دی به وایي چې خدای دې تا غر کړي چې ما ته راغلی نو دا خو ملاکه خوند کوي نه چې دروازه یې ورته خلاصه کړي خو نه کوي دا کار وایي بیا عادت کېږي او مېلمانه دې خدای پاک لري خو چې دغسې تقدیم تعظیم کې سبا بیا راځي بیا یې څنګه کوي او داسې نه وایي خو بهر سره کارونه دواړه طرفه خراب دي نه په کوربه کې خیر شته نه مېلمه کې خو به هر حال تر دې ځای پورې دروازه به ورته خلاصه کړي د موټر او دی به وخېږي نو په مخه ښه د مېلمه څه حق ده چې مېلمه راځي په کوم کیفیت نو اول مې ورته ویلي چې اجازت به اخلي مېلمه او دغه مسله مې تېره کړې ده مېلمه چې کله کور ته داخل کړی په خپل سر به په خپل عرض کې نه کېني په حجره کې کېني په برنډه کې کېني نو دا به مېلمه کوربه ته ګوري چې کوربه ورکېني دلته کېنه دی به دلته کېني ولې ښه دا ده چې کله مېلمه په خپل ځای کې په خپل طبیعت کېني کېدی شي د هغه ځای نه چې د مېلمه طبیعت ته د هغه نه د کور بربنډ وي یا د زنانو اواز راځي یا د تکریمه وي موږ ته په احادیثو کې راځي چې چا په تکریمه چې کوم سړی ځان ته ځای منتخب کړي کرسۍ منتخب کړي په هغه ځای به ته نه کښېنې که اجازت یې درکړي کښېنه که اجازت یې درنه کړي نسي کښېناستلی حدیث کې اوس یو ځای ده په کوټه کې ده منتخب کړی ده دلته دی کښېني عادت یې داسې جوړ شوی دی د سپین ږیرو عادت جوړي او ته ورغلی نیغ په هغه کښېناستلی نو سپین ږیری به څومره زړه کې کړي وریبې چې داسې هم څوک نه کړي الله دې غر کله پوښتنه کوه که نه ولې په پردي ځای کښېنې یا به یې هلته چې دی کښېني یقینا داسې ده خو یا نسوار دې توشه کې لاندې کړي تیار یې راخلي یا تبداني ته ځای جوړ وایه که نه ځان ته ځای جوړ کړی یا یو پیاله منتخبه کړي چای ورسره په سهولت دا ټول مسلې دي او هغه ځای ته ترې نه ونیسئ ده خو د ټولو بادشاهي ړنګه کړه نو مېلمه په کار دا ده چې په داسې ځای کې کښېني نه چې د طبیعت وي نه کوربه چې درته ویلي دلته کښېنه او چې درته ویلي چې دې ځای کې مه کښېنه بیا به نه کښېنې د چا په تکریمه په خپل سر باندې په حجره کې خپل ځان لپاره د انتخاب د ځای به مېلمه نه کوي مېلمه چې کله جګېږي او ټیټېږي او دس ته ځي ضرورت دیګر ته ځي بغیر د موزیک نه موزیک دا کوربه والا ته وایي د دې نه بغیر د اجازت نه نشي تللی چې تل ناست لا نه یې که نه او بیا وایي زه بتروم ته ځم او په خپل سر جګېږي نو ته به په یوه دړه باندې ننوځي کېدی شي د زنانو په کور ورننوځي ولې په خپل سر باندې جګېږي او حرکات سکنات په پردي کور کې ته به د قربان اجازت اخلي چې زه یا غسلخانې ته ځم یا اودس ته ځم خو چې هر شی وي نو اجازت به د کوربه پکې ضروري وي یو به بغیر د اجازت نه ننوځي هغه ځای کې به یې کښېني چې انتخاب یې کور والا وکړي حرکات سکنات به یې د کوربه په اختیار باندې وي او مېلمه ته دا چې کوم شی ورته حاضر کړل ټنډه به نه ترشي دا الفاظ خو دې ما دي چې دا نه خورم یا دا خورم چې چی ورته کې دا به خوري زه همداسې مېلمه به ډېر کم راغلی چې دلته چای کېښودل سي او دی ټنډه پرې تروشه کړي چې دا د چای راوړي نو دا بیا ډېر بېوقوف وي چې تا ته کوربه کې په دې کور کې به یوه زړه زنانه هم وي یو سپین ږیری به هم یو بیمار به وي هغه دا شی خوري او ته به ځوانه هم یې مېلمه م راغلی او ته یې نه خورې نو دا خو ولا زیاتی وي ښه نه مېلمه ته چې شی کېښودم دغه یې وس و
البته دته رسول الله ټول ویلي دي مسلمان خو دته چې ټول عادات باندې بلد وي دته رسول الله ویلي چې د فوق طاقت مکوه دومره کار وکړه چې د اهل بیت نه د لږ زیات وي هغه درته کړی ده او دې کې هم ته لا وایې چې دا نه خورم یا خورم نو دا دې نه کوي چې کوم شی ورته کېښودل بس مغه به خوري زمونږ ستاسو په د عرف عادت کې څلورم سو که درېیم سو چې هر قسم شو د میلمه دغه د موزیک د عاداتو نه لږ یو خبره پاتې شوله هلته مخکې کله چې په ډوډۍ میلمه کښېني که نه دا کوربه به ډېر الحاح لفظ الحاح مبالغې ته وخوره قسم د ویې خوري دغه الفاظ یې نه کاري دا خپله منع کېدل دي بعض عرف عادت کې که تاسو لیدلي که نه ډېره مبالغه کوي په خوراک کې میلمه پرېږده خپل عادت کم غټې مړۍ وه دی دې هم کار باسي پرېږده وخوره مخ هغه وایي چې والله لکه ما ته ښکاري چې اراده یې راته د منع کېدو ده هغه بیا خود وایي چې زه نه خورم همداسې ده که نه چې ته د میلمه ورکړی ده خو زړه خو یې زده کړي د عادت که نه که ورکوی نه چې بل چاته وکوي ډېر به مبالغه نه کوي په خوراک باندې ها وخوره مخوره دا کار دا د میلمه دا د موزیب د آدابو نه میلمه چې کله خوراک وکړ دلته نه به ډېر ټوپ پاتې کېږي دا کوربه او یو د کوربه د عاداتو نه یو دا چې خدمت به په خپله کوي وسه پورې به خدمت په خپله کوي واورئ څلور خدمتونه دي په دې کې پیغور نشته ده یو که څوک د استاد عزت او تکریم کوي په دې کې څوک چاته پیغور نه ورکوي چې ته ډېر کمزوری سړی د استاد خدمت دې ولې وکړه دویم د میلمه په خدمت کې پیغور نشته ده دریم د مور پلار په خدمت کې پیغور نشته ده څلورم د عادل بادشاه او وزیر په خدمت کې هم پیغور نشته ده دا څلور خدمتونو کې انسان ته پیغور نه متوجه کېږي دې وجې نه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو میلمه راغی مولا او میلمه ورسره ناست و ډیوه کې تیل کم سول ډیوه ورته تیل کم سو نو دی جګ سول دا د تیلو بوشکه یې راخیستله میلمه ورته ویل نه نه ته خو یو لوی سړی او رښتیا هم لوی سړی و بادشاه و د ټولې دنیا بادشاه و لوی سړی و خدای ته محبوب ترین بنده و وایي نه 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 زه به یې راواخلم او دا ډیوې ته به تیل واچوم وایي نه 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 دا د میلمه د کوربه د شان نه مناسب نه ده چې ناست یو خدمت په میلمه کوي زه که لاړ سمه تیل راواخلم او ډیوې ته واچم چې لاړم هم عمر بن عبدالعزیز یم وایي چې راغلم هم بیا هم عمر بن عبدالعزیز یم په خدمت باندې ما په رتبه کې زما په وقار کې هیڅ تکلیف نه راغی وایي که لاړم او که راغلم زمغه عمر بن عبدالعزیز یم نو دا د کوربه خبره مې کوله نه به څوک ډېر څنډي خدمت په وسه پورې په خپله باندې کې د میلمه او د چاته به که حکم وکړم څه مثلا غصه به پکې نه وي غصه به د ده په مخ کې حیوان ته هم نه کېږي کله سړی میلمه ته لاړ شي هغه کور کې غصه یې که نه دلته هم غصې کوي نو هغه سړی وایي یاره ډېر سړی پښیمانه نه شي وایي ته که یو ماشوم ته غصه وکړي که نه او زه ناست یم نو عادتا خفه کېږم چې یاره دا خو لکه ما پورې تنګ ده نو نه به حیوان ته غصه کوي نه به انسان ته غصه کوي ښه طلاق ښه پراخ پیشانی به وي او په پراخه ټنډه باندې میلمستیا ته میلمه ته د میلمه چې کله د وخت تېروي نو څومره وخت به تېروي دا میلمه ګورئ په اوله ورځ باندې دا قابل د تکریم ده د تعظیم دویمه ورځ که ډوډۍ ورکوي عادي چې کوم اهل عیال ته ورکوي ده ته ورکوي درېیم ورځ نه اخوا کې مناسب میلمه ته نه دي چې دی پاتې شي واورئ که زه داسې وایم چې مناسب نه ضروري دی چې میلمه به وځي ځي به خپله مخه به کوي تر دې پورې دې نه پاتې کېږي چې کوربه مجبور شي درته چې وځې که ودې باسم دې ته مه مجبوروه کور یعنې دا حکم ده بعضې خو چې په حجره کې واړئ که نه بیا واړئ نو دا خو میلمه سره نه دي مناسب ولې خلک تنګي الله دې غر کړه خو چېرته به کار لري که به نه لري لاړ څه خپل کارونه وکړه بهر صورت به هر تقدیر دا زر خلاصون نو کوربه به 3 ورځو نه اخوا میلمه دې نه مجبوروي دا کوربه چې دی وباسي ودې وځي په خپله په یوه صورت کې پاتې کېدی شي د 3 ورځو نه اخوا
چې ډیر الحاح او مبالغه کوي قربا په پاتې کېدو ډیره مبالغه کوي چې یاره پاتې سا استاد قدرمنې کوم پاتې شو سړی په طبیعت هم پیږي چې دا د زړه نه صدر راته کوي او کزان را نخلاصي ښه ته بیا ډیره مبالغه کوله قربا چې پاتې سا 3 ورځې اخو پاتې کېدی شي خو نه به مجبوري وروسته د 3 ورځې دای پاتې کېدل که خپل و ډیر کا کنه حق لري قربا چې وي بس زما په خبر پوښي او موږ تاسو نه سو استل ځکه چې عرف د دې فرق نه وي چې مسلمانۍ طریقه عملي کوو خو شرمېږو نو نه کې ثواب شته ده نه کې خیرات شته ده نه کې ملما پالنه شته ده ځکه پاتې ته راوستلې نو اوس به ملما پالنه بیا نه سره ملما ته حکم دا چې دی به 3 ورځې اخوا وزي نه به پاتې کیږي یو ورځ تکریم ده 2 ورځې صدقه ده په 3 ورځ به وزي او کور باندې نه مجبوري چې په زور باندې وباسي زه ان شاء الله وما ملکت ایمانکم باندې بسبب بحثکم امين الله په دې مجلس باندې 1000 بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مون سره پوره وګرځي الله دا مجلس کفاره دي سیئات وګرځي الله زموږ ټول صغائر کبایر ګناهونه معاف کړي یا الله درجات عالیه دې مون ټول اوچت کړي خدای باقی عمر کې مون ټول دینی خدمت واخلي یا الله حکم قول په کستار زاوی خدای مون ټول ته توفیق مزید نصیب کړي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي د فتنو دور د الله جدید اثر فتنو ظالمانو مون ټول ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علیه